دا شیلنګ د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو په احتجاج باندې کیږي چې د اکتوبر په 8مه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ودانې مخې ته د اپګریډیشن په پنشن کې د کمی او نورو غوښتنو لپاره احتجاجي لاریون او مظاهره وکړه. احتجاج کې د صوبې له ټولو ضلعو نه د پرایمري سکولونو نارینه استادانو ګډون وکړو. چې تاسو په ټول خیبر پښتونخوا کې یو قانون راوستو چې دا قانون او دا رولز مطابق په پرایمري کې په هاي کې په میډل کې په یو تعلیم باندې استادان برتی کیږي په یو تعلیم باندې برتی کیږي اگر کم از کم ګریجویشن دی او په هغه ګریجویشن باندې هاي او میډل کې په 15 او په 16 کې برتی کیږي او هغه کوالیفیکیشن باندې په پرایمري کې په 12 ګریډ کې برتی کیږي. نو موږ دا وایو چې موږ له دې جواب راکړي چې زه تعلیم داغي برابر لرم خواري داغي نه زیاته کوم نو په کم منطق باندې ما په 12 سکیل کې ساتي د دې جواب دی مال راکړي. دویمه خبره دا چې د وزیر خزانه سے 2021 10 نومبر باندې زما په کنونشن کې دا وعده کړی و چې کچره ستاسو ډپارټمنټ ستاسو کیس موږ ته راولېږي د اپګریډیشن نو موږ به ستاسو د کیس لپاره د ترقیاتي فند کټ کوو او ستاسو کیس اپګریډیشن له موږ فند ورکوو. ٹھیک شو. د دې نه علاوه په 2021 کې د پرایمري د هډ ماسترانو یو الاونس دی چې د نن 50 کال مخکې 40 روپیه 50 کال پسم 40 روپیه دی. نو ما ورته دا وایي چې دا 40 روپیه زما د پیرول نه کټ کې دي چې ستاسو خزانه په ډکه شي. د استادانو د احتجاج لوجې په صوبه کې د هلاکانو پرایمري سکولونه تړلي شوي او زده کوونکي یې کورونو ته واپس لیږلي. د مظاهرچیانو په وینا چې حکومت سره د خپل غوښتنو د منلو لپاره 3 کاله ناسته وکړه خو لا تر دې د مې حکومت یو غوښتنه هم نه ده منلې. د احتجاج په اړه د تعلیم صوبایي وزیر شارام ترکي ویلي چې مخکې یې هم د استادانو جایز غوښتنې منلي او اوس هم د مذاکراتو لپاره تیار دي. ماشومان باندې موږ خپه یو دا زمونږ بچي دا د کوم بچي دي خو موږ وایو چې څنګه موږ په ماشومان خپه کیږو نو دا شان دا په دې اسمبلی کې نه زموږ مشران دي چې دی په موږ باندې خپه شي زموږ په بچو باندې خپه شي. موږ چې راغلي د ماشومان د پاره راغلي چې د ماشوم جون تبا کیږي نو زمونږ سره چې کوم نه زله خوږيږي د موږ د ماشوم د جون د تبا کولو لپاره نه راغلي خو د خپل مسلو د لپاره راغلي. د صوبایي حکومت د ډیټا تر مخه په صوبه کې ل 20,000 سیوا پرایمري سکولونه دي چې پکې 80,000 استادان سبق خایي. استادان وایي چې د غوښتنو د منلو پورې به احتجاج جاری وي او د صوبې ټول پرایمري سکولونه به تړلي وي. حکومت لا تر دې دمه د استادانو لخوا د سکولونو تړلو په حق لا سندي ویلي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.